په دې وروستیو کې د هېواد په شمال کې په پرله پسې ډول په بمونو د برېښنا ستنو الوځولو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي له تېرو څو اونیو راهیسې منظمه برېښنا نه لري، ځکه خو یې لمریزې برېښنا ته مخه کړې ده. نن مې درېیم ورځ دلته راځم، یو سولر مې واخیست مدرسې په خاطر باندې، بل سولر هم سبا ته راغلو. پرون چې مسجد ته مې واخیست، مسجد کې هم برق نه و. نن راغلی یم چې کور لپاره هم یو سولر واخلم. په کور کې نه اوبه شته او نه برق. په کابل کې د سولر پیرلو هټیوال وایي په دې ورځو کې د مشتریانو شمیر زیات شوی چې په خبره خلک د وارداتي برېښنا د پرچاوۍ له امله اړ شوي څو سولر وپیري او خپلې ستونزې تر یوه حده پرې حل کړي. در این چند روز البته که برق نیست، مشکلات بی‌نهایت زیاد است. دیگه می دکان‌های سولر و بیتری که هست کمک اینه که زیاد فروشات است و بیشتر مشکلات است. مردم هر کس به یک دلیل مختلف یعنی سیستم سولر کار داره، یک بیتری یک سولر این چیزا رو میگیره. به همین 2 هفته که مکمل همین برق قطع شده، مردم بسیار با مشکل مواجه شده و برق نیست. بسیار هوا هم گرم است، مردم پکه و کولر و گپا رو میخواد روشن کنن، برق نداره. ما از خاطر یا جنریتر یا سولر یا را زیاتر بیشتر خرید میکنن مردم. دغه هټیوال وایي د دوی تخنیکی انجینران هر ورځ د خلکو په کورونو کې د سولر تختې لګوي چې د پخوا په پرتله د مشتریانو غوښتنه زیاته شوې ده. تقریبا از امصبح تا فعلا خود 2 پروژه سیستم‌های 24 تخته‌ای 5 کیلووات رفتیم نصب کردیم و دیگر هم در قرغه در پغمان باز سیستم 20 تخته‌ای دارن. بیخی برق نیست، مردم مجبور است که سولر ببره. کابل ښاریان د سولرونو له قیمت هم شکایت کوي او وایي له هغې ورځې چې د وارداتي برېښنا ستنې الوځول کیږي د سولرونو قیمتونه هم ورسره لوړ شوي دي. دیگه بازار سولر هم روز به روز بالا میره، هر روز قیمتتر شده میره. دیگه چاره نداریم جز برای که بریم سولر بخریم. دا په داسې حال کې ده چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینې نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې دایمي او منظمه برېښنا نه لري او دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تامین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي.